بل دا ده چې مال د یتیم به په تجارت باندې اچول کېږي، دا خیر خواهي ده د یتیم سره، او که دا کار ونه کړه بیا دا ګناه ده، دا خائن متصرف ده. وکفا بالله حسیبا، کافی ده الله تبارک وتعالی محاسبا و مجازیا و شاهدا، کافی ده الله حساب هم کوي، جزا هم درکوي، گواه هم الله باندې خیرات هم باندې کې. په بعض قومونو کې رواج ده چې مړی غریبي کې ماته ویل سوي وایي موږ ته د مړي دومره خفګان نه وي چې خدای په دې سختو واورو کې په دغه تکالیف کې به دا خلک څنګه وزرو او دا ډوډۍ به څنګه ورکړو. مړی ورته چې دته به ډوډۍ ورکوي. ښه موږ ته خو رسول الله داسې توصیه وکړه چې د جعفر بن ابي طالب شهادت راغی، رسول الله خلکو ته ویل وایي د دې خلکو د دې کور بندوبست ډوډۍ تاسو وکړئ. موږ خلکو ته بندوبست اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. مسلمانانو ورونو، الله تعالی دې موږ تاسو فرضي نفلي ټول عبادات په دربار لاقه کې قبول منظور وګرځي. پرون حکم دا و چې د یتیمانو د مالونو کوم سړی تربیت او تصرف کوي تر هغه پورې دی خپل یتیم ته متولی ته چې د چا د مال تصرف کوي نه ورکوي د خپل مال او دولت تر څو چې بالغ سوی نه وي او په معاملاتو کې اصلاح نه وي. د بلوغ په سړیو کې دا ډېر علامات دي خو ضرورت نشته د عمر په تقاضا به وکړي. د امام ابو حنیفه نه قول دا نقل ده چې اقل مرتبه د بلوغ 12 کاله ده او اکثره کې دوه قول راغلي دي 19 کلو 18 کلو. یعنی که یو سړی کې علامات د بلوغ نه ښکاره کېږي چې دا اوس بالغ ده او که نه ده بالغ، نو په فیصله یې په کلونو باندې کولی شي. له 12 نه نیولې تر 19 پورې تر 18 پورې قول راغلی. زه به دا د 19 معتبر کړم. یعنی 19 کلنۍ نه که علامات د بلوغ کې وي او که نه وي 19 کلنۍ باندې د امام ابو حنیفه رحمه الله د قول نه معلومیږي چې دی بالغ ده. علامات د بلوغ کې وي او که نه ان شاء الله سره اخلاص. خو مبتبعي قول دا ده چې اقل مرتبه د بلوغ په سړیو کې دا 12 کاله ده، اکثره مرتبه د بلوغ 15 کاله ده په موجوده دور کې. او یو حدیث د رسول الله ده، عبد الله ابن عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغي وې زه به تاسو سره په غزوه احد کې شرکت وکم، اجازه ورنکړه ځکه نابالغ و. په غزوه خندق کې اجازه ورکړه ده، نو یو کال وروسته بیا اجازه ورته ملاو ده. نو دا دلیل دغه 15 کلونو په دې وخت کې. نو 15 کلو کې موږ اوس ویلی شو چې سړی که علامات بلوغ کې او کړي بالغ ده. دې کې زموږ تاسو کار هم ډېر نه و، خو خیر لکه د دنیاوال هم لکه اوس 18 کاله معتبرې ښه چې 18 کلو باندې ډېر احکامات دوی په دې 18 کلو باندې راڅرخوي. بهرحال د بلوغ مسله ده پرېږده، خو الله وایي فإن آنستم منهم رشدا، که د یتیمانو کې تاسو ولید رشد عقل او اصلاح په معاملاتو کې ولید فادفعوا الیهم اموالهم، تاسو مالونه ورکړئ. الله تبارک وتعالی یو بله خبره کوي، وایي تاسو چې کله د یتیمانو مالونه متصرفین تاسو یاستئ دوه طریقو سره د یتیمانو مالونه مه مصرفوئ. یو الله ویلي اسراف به کوئ. اسراف زیادت ته ویل کېږي د حاجت نه اخوا. زیادت مه کوئ. مثلا سیر شی لګېږي 2 سیره مه راوړئ. 10 روپۍ باندې کار جوړېږي 20 مه مصرفوئ، دا اسراف دی. بدارن دا معنا متبادرین بې انفاقها چې ډېر په تیزۍ مصرفوئ. مثلا د یتیمانو مالونه در سره دي، ته متولي، ضرورت نشته ده چې دکان ته په موټر کې لاړ شي ته راځه د یتیم مال ده چې مصرفېږي ښه ده،
او مقصد دا ده چې موټر کې سي یو شي ته ضرورت یو ځل وي ته هغه شی دوه کرته استعمالوي په جمعه کې یو ځل غوښه استعمالېږي ته هر ورځ استعمالوي نو دا بیداران د په تیزۍ سره انفاق ده ولې دا کار مه کوئ دې په خاطر باندې کله کله د یتیمانو مالونه خلک زر زر مصرفوي وایي دا به غټ سي بیا رابسي عریضه را باندې کوي بیا رانه غواړي ښه خبره ده چې د ماشومتوب کې زه متصرف یم چې زر زر ختم سي نو الله دا کار مه کوئ دا یتیم سره ظلم ده یو به دا ده چې په مصارفو کټه به په اعتبار د حاجت وي یوه بله دا ده چې مال د یتیم به په تجارت باندې اچول کېږي دا خیرخواهي ده د یتیم سره او که دا کار ونه که بیا دا ګناه ده دا خائن متصرف ده خائن متولی ده ښه متصرف او متولی د یتیمانو دا سړی نه ده چې دا بیداران او اسراف کار کوي ولا تاکلوها تاسو مخري مالونه د یتیمانو اسرافا په داسې حال کې چې تاسو مسرفین یاستئ زیادت کوي وبدارا او په حال د کون د تاسو کې چې متبادرین الی انفاقها یاستئ په تیزی سره مالونه مصرفوي ان یکبروا مخافه ان یکبروا دې وجنه چې د یتیمان به غټ سي او بیا به موږ نه مالونه غواړي دا کار الله وایي مه کوئ اوس یو بله خبره کوم سړی دا یو قانون د فقه چې کوم سړی محبوس سي په شي کې نفقه له مغه شي نه وي تاسو د پوهنتون کې محبوسین یاستئ نفقه به د پوهنتون نه وي ښځه خاوند ته محبوسه ده په کور کې نفقه په خاوند ده قاضي هلته کې په دفتر کې ناسته په قضا او محکمه کې د مسلمانانو د خدمت د وجې نه محبوس ته بل کار نشي کولی ګوره نفقه او تنخواه اجرت په بیت المال د مسلمانانو ده بس دا یو قانون ده اوس الله تبارک وتعالی وایي دغه سړی چې د یتیمانو د مال د تربیت د قانون دی متصرف تعالی وایي که چېرته خپله مالدارې ګزاره دې کېږي ګوره دا د یتیمانو مالونه مه خوره ښه خبره ده خرڅ خوراک خپل مال نه کوه عفت وکړه زما په مسله خو پوه شوې خو که خامخا فقیر بل طرف نه درک نشته ده او ته د یتیمانو په خدمت مصروف یې خیر د یتیمانو مالونه مصرفوه خو بقدر حاجت بقدر حاجت دا دوه خبرې الله وکړلې الله وایي من کان غنیا که څوک متصرف غني وي فلیستعفف دا د طلب د عفت وکړي څه معنا منع دې وکړي د مال د یتیم د استعمال خپل مال د مصرف کړي خدمت د یتیم ته کوي مالن جانان هر قسم مال د خپل مصرفوي ځکه وس د کېږي ګزاره د کېږي ولې د یتیمانو د مالونه مصرفوي ومن کان فقیرا که بیا خامخا فقیر د بلې خوا نه مدرک نشته ده خیر د استعمال که خو فلیأکل بالمعروف خوره په نیکه طریقه باندې خوره نیکه طریقه دا چې په قدر حاجت یې خوره داسې نه چې حاجت نه وي او ته د یتیمان مالونه استعمالوي کوم اداره چې د یتیمانو مالونه مصرفوي او یتیمانو ته کار کوي که دفتر وي کار شوي دومره وسایل اخیستلی سي چې څومره په عام دفترونو کې وي که خپلو پیسو نه اخلي واخلي که بیا نه د یتیمانو د مالونه به دومره دفتر سامان په دفتر کې ږدي څومره چې په عامو دفترونو کې د دې دفتر چې کومه سویه ده چې خلک څومره استعمال کوي موږ به دومره استعمال کوي څومره چې عام رئیسان استعمال د مال کوي د ډوډۍ دومره به دایم کوي داسې نه چې خوشې پیسې دې را روانې دي چې ته هغه څه کوې چې تا پرې زړه غواړي داسې نشي کېدلی نو الله وایي فلیأکل بالمعروف په قدر د حاجت د دا مالونه استعمالوي زیات حاجت نه د حرام ده چې دوی استعمالوي الله یو بل حکم ذکر کوي وایي که کله هم دا یتیمان بالغان سو او تاسو پیسې د خپل مال او دولت ورکاوه یو دوه کسان دي کلی دا ټکي خو دې ما دي یو دوه کسان ګواهان راولي او د خلکو په مخ کې د خپل مال او حساب ورسره وکړي موږ تاسو پښتو لهجه استعمال کړله چې کله یتیمانو ته خپل حق ورکوي که نه ځان ته کوټه کې مه کښېنوه ځکه انسان باندې نفس غالب ده داسې نه چې مشکلات جوړ شي نفس در باندې غالب شي ډېر د یتیمانو مالونه ځان ته کې یو دوه کسان کښېنوه دې ډېرې فایدې دي دوه کسانو ګواهانو د درې کسانو کلیوالو کښېنول یو خو دا ده چې کلیوالو په مخ کې ته ظلم نشي کولی یتیم سره نفس به دې مغلوب سي ظلم به نشي کولی ولې خو هغه درته وایي چې وروره دا خو مونږ ته معلومه ده دا د بل ورور حق و
ولې ته ځان ته راکې دا موټر دې بل و دا د یتیمانو حق د ځان ته مه کوه. دویم نمبر کې دا ده که دغه یتیمان لږ وګرځي د حالاتو کې او تا باندې دعوه وکړه د زیادت، نو تاسو به تیار ګواهانو چې مار څه ورکړي دي خادي ګواهانو په مخ کې تاسو ان شاء الله ګور څومره کې پیدا راوته. ایمو تاسو معاشره کې اول خو یتیمان علماءونه اختیار خوري، زر خوري، زر استعمالي، په پټه استعمالي، بیا چې بیلي کوټې ته نه باسي ښا او خې سره وزر کې هغه غریب ته خاص معلومات نه کیږي. هغه وایي چې د تر نه خلاصم کنه خیر د مال دې نه راکړه چې تر خلاصم هغه غریب د خلاصون نه راکړي. نو الله د سوینه نه د کار نه کوي چې خلکو مخ کې خپل حق ورکړي، حساب د خلکو مخ کې ورسره کوي، ځان ته په اجره کې نه کینې چې ته حسابونه یتیمانو سره کوي. ها فاذا دفعتم الیهم علاوه چې کله تاسو مالونه ورکوي د یتیمانو ته ورسته د بلوغ نه ورسته د صلاح د معاملاتونه اموالهم مالونه دي دوی فاشهدوا علیهم تاسو گواهان پیش کې په دوی باندې لپاره د دفع د تهمت وکفا بالله حسیبا کافی د الله تعالی حسیب. دا الله ورسته کفا بالله حسیبا ویلي ویزا تک خلق راولي گواهان قائم کی چې خیانت کې بیان کوي سي خو دا د ذهن کې شته چې یو بل محاسب هم شته دا بیا باغ در سره د حساب کوي وکفا بالله حسیبا. بیا ته دغه سره خلق سره ځان خلاص کړه بیا دې ما وی تنور معاملات ته ده او د الله معامله من يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى جزاؤه. ذره دا وړو میګوي ته کی یا سره محسد وربشه اخوبترین آیات قران کې دغه ده د ډېرې ویرې نه ډک آیات دغه ده چې خدای به دې ذری حساب کوي. دغه خبره د ما په داخله باندې ډېر اسانه ده او دا زړه ته نه کوزيږي دا خبره. دغه نن ورځې چې موږ تاسو د ماسپکینه پورې کوم کارونه کړی دي ښه یا بد حساب ته کوی سي دیوی خبر حساب کوي الله د ما عقیده ده چې خدای پاک دیوی خبر حساب کوي کبه نه کوي. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. کبه د خیانت او ګناه کړی بیا به حساب کوي کبه نه کوي. وای دا ماسپکین سبعین ته ماسپکینه پورې به جواب وکړي سي او در ولار بسنګي الله تعالی که عالم وي که استاد وي که محاسب وي الله تعالی بلندغر ولري پیادل بوي خیبر بوي ناسنت بوي الله به قاضي وي فیصله به الله وسره کوي او پټې دوی امکان هم نشته کستا نه دا عقیده جوړول پکار دي الله نه ځان پټوي سي چې صورت ماته د پټوالي راوکي تختې دې سي د الله نه یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون. الله کزان خلاصوي انسانانو پیرانو خلاص نه خلاصي که پټولای سي نشي پټولای. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم. شي لاسونه به څنګه ځان پټ کیخه خدای در باندې کوي د ازمکه به څنګه ځان پټ کی. ښه خبره ده چې ګناه ونسي د څه خبره ونسي چې الله ناراضي کیږي د څه کار ونسي چې الله په ناراضي کیږي ولی چې پټیږي نه څه ضرورت چې د شکار کوي. وکفا بالله حسیبا کافی د الله تبارک وتعالى محاسبا ومجازيا وشاهدا. کافی د الله حساب هم کوي جزا هم در کوي گواه هم الله کافی ده. که بل څوک شته د کفایت نور څوک شته سوا د الله نو په خدای قسم دی ور به حساب کتاب کی. دا کتابونه د څه لیکلي دغه ځای کې وای که یو سړی حلال ډوډۍ خوري کړه توکس او ډوډۍ وخوړله ورسته دې ډوډۍ پسې یا برکات منځ ورکړه یا ذکر ورکړه او ویده شو دا ډوډۍ دومره انقلاب په بدن کې راولي چې قساوت قلبي پیدا کړي زړه تورواله د زړه تورواله دې نه پیدا کړي او خدای پاک نه لري زړه هغه د چتول دی الله نه لري زړه دغه نو چې بیا حرام خوري دا خبر هم حرام خوري کوي چې حلال رزق خوري خو په غفلت کې ویده سي بغیر د ذکر نه یا بغیر د برکات منځنه بیا قساوت قلبي راولي او بیا به حرام زړه ته داخل سي
والله چې کوم بدن حصه حرام ګرځېدلی وي چې دغه بدن نه ته اسمان ته په دې رمضان کې دعا قبول نه کړي. لقمة الحلال دا د اجابت د دعا لپاره شرط ده. حلاله ګوله دا د دعا د قبلېدو لپاره شرط ده. که چا په دې وظیفه کې په دې رمضان کې غفلت کړی ده، په خدای قسم که دا تنخواه وړي وي یا وړي، دا په حرامو باندې روزه ماتولي، والله کې دعا نه کوي. چې کوم محصل ته حقوق ورکړی شوي دي او دلته غفلت کړی، دا هم بالغان دي. محصل ته مکلف خو ده که نه، چې پلار او مور ورته وزګار کړی ده د تعلیم او د تحصیل دپاره، او دلته راغلی ده خپل سر یې اړولی ده، نه د استاد لحاظ کړی، نه د کتاب لحاظ کړی، نه د مصحت لحاظ کړی ده، په خدای قسم دا محصل په حرامو کې مخلطه او والله تعالی علم ورته نصیب کی. او که بیا دا علم ورته نصیب هم سو، په دا خپل علم په دنیا کې هم منفعت نه وي، آخرت کې به هم نه. موږ خو داسې ده چې د خپل ذهن کې دا کړی ده چې بس څرنګه چې دماغ خوښه چې ابه کوم نه. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. موږ خو بندیان خلک یو، بندیان خو هر وخت کې د مالک د بندیخانې تصور ورسره لري چې څه به وایي، که دا کار وکړم بیا به نورم دا محبس زیات کړي، حبس به مې زیات کړي. بهرحال الله وی وکفا بالله حسیبا. دا وللرجال نصیب، دا ګوره احکام د میراث دي. میراث مال متروکه عن د انسان نه هغه ماتول کېږي چې پس له مرګه سړی نه پاتې سي، دې ته میراث مل کېږي. مال متروکه هم ورته ویل کېږي، هغه مال چې پرېښی ده وروسته د مرګ. ټولو ته وایي مرګ خو راځي که نه راځي؟ تاریخ ورته معلوم ده، دا چې تاریخ هم نه معلوم، دا ډېر قوي شی ده چې تاریخ هم نه کوي. که نن شپه راغی څنګه یې کوئ؟ خو تاسو چې نه راځي، دا ملا ته دومره ډېرونه وکړه، والله که راشي شپېته اویا کاله خامخا دي، نه راځي مرګ راځي. بیا چې راشي که نه د هېڅ چا پروا نه ساتي. لا یستخدمون بدعاء الاحبه، چې ډېرې دعا درته وکړي ولا که قبلي الله. ولا یستخدمون بدعاء الاعداء، نه مخته کېږي چې دشمنان به دعا درته کوي، د دشمنانو په دعا را مخته کېږي نه، د عادي په دعا باندې وروسته کېږي. نو دغه مال متروکه چې سړی نه پاتې سي، حقوق متعلقه بترکة المیت اربعة الناس راجع عبارت ده. سړی چې کله مړ سي 4 حقوق مال پورې متعلق سي. دا مسله زه کوم چې میراث باندې به سبا خبره کوم. اول د مړي تجهیز او تکفین په ټول حقوق کې مقدم ده. سړی چې مړ سي کنه کفن به ورته کوي، مولا تابوت ورته وایي، تابوت به ورته کوي، قبر به ورته کوي، دغه مال پورې متعلق سي. دا به د مال نه کوي. زما په خبره پوه سي. حقوق متعلقه بترکة المیت اربعة، 4 حقوق دي. اول تجهیز او تکفین. دا که چا قرض ور باندې وي هم دا تجهیز او تکفین مقدم دی. مال لهجه باندې پوهېږي، که د چا ور باندې حقوق دي، که قرضداري دي، د ټولو نه دغه تجهیز او تکفین مقدم ده. وجه سړی اول کپړې اغوندي، که قرضدار ته قرض ورکوي دنیا کې، نو کفن مړي ته به اول کفن کوي، بیا به غنبات قرضي پاتې سو ور به کوي، که خپل کار وکړي. اول دا ده چې تجهیز او تکفین دی. دا کفن کې بله خبره وکړم ځکه چې موږ عرف عادت دا ده، دا کفن رخت هلته معلوم نه ده په دې بازار کې، لګېږي که نه؟ بیا عقل ده که هوښیار ده، رښتیا رخت ده که قمقل ده؟ وایه که نه؟ قمقل نه ده ډېر، قمقل ده. تاسو په ایمان چې کومه جوړه د پلار کوله په هند په دې اختر کې، هغه رخت ورته ګزوئ که معلوم رخت ورته راوړئ؟ غږېږه که نه استاده؟ ماشاءالله دکان کې معلوم وي. دا د مړي سره خیرخواهي ده. حق داسې ده چې هغه رخت به ورته کوي چې هغه کوم په عرف عادت کې په غالب اوقاتو کې دا غوڅه چې پوهنتون ته په کوم رخت کې راته هغه رخت ورته کوي. او تاسو اول مړي سره دا ظلم وکړئ چې هغه رخت ورته کوي چې نه ځان پرې پټوئ چې غریب، او چې په دنیا کې اغوستی وي دغه رخت څومره پیغور به خلکو ورکوو، نو مړي به هم د قیامت پر ورځ هم داسې پیغور ورکوي چې خدای دې غر کړه دومره بې قدره سړی وي، دغه خو یې درته کفن کړی ده، خدای دې غر کړه. نه هغه کفن به ورته اخلي چې په عرف عادت کې غږېږه، چې په عرف عادت کې په غالب اوقاتو کې اخیسته، هغه کفن به ورته اخلي. دا د دکاندارانو چې کوم کفن درته معین کړی ده دا مه ورته اخلي.
دا په دنیا کې تا پلار پې شرمېده تا ټول پې شرمېږئ نو دغسې کفن به اول د دې مړي په هغې کې کېږي یو تابوت مابوت هغه تاسو کاغره کې بام کار نه سره دغه به ورته اول به دې کې کېږي قرضداران مړه کېږي او که ژوندي کېږي اول به دا کېږي دویم حق متعلق تجهیز او تکفین پورې ګوره موږ تاسو خو دا خیراتونه هم دي وایه بیا وایه دا نور څه شی دي حلاسقات هم ده حلاسقات ته خبرېږم چې خلک په سود باندې پیسې راخلي خو حلاسقات کوي که نه چې ورته وایي دا جنازو کې څه ورکوي وخلکو زه نه پنجپیره یم نه یو بله بله یم خو لیکن والله العظیم چې دا مړي سره ظلم ده په تاسو نو خوا بدېږي ولې ځکه خبرېږم چې 1000 روپۍ ورکړلې 2000 روپۍ ورکړلې 3000 روپۍ ورکړلې رښتیا ووایه دا دې دپاره ورکوي چې دا مړی مې الله وبخي که دې دپاره ورکوي چې دلته تر برو مخکې یو مړی ښه کړی د الله د هغه کار کړي هغه دا پیسې ورکړي که زه یې ورنه کړم بیا وایي چې مړی ونه پاله همداسې یې ورکړي که د الله د رضا دپاره یې ورکړي پوښتنه ده رسول الله وایي ومن صدق ویغرر فقد اشرک په خدای قسم ده چې دغسې حلاسقات چا وکړله پلار پسې والله خدای به یې په عذاب کوي او بل دا خبره دې به طبیعت مې خرابېږي چې عوام ټول تباه و برباد من کړل داسې خبرېږم چې دا په سود راخلي ورته وخلکو چې په سود یې راواخیستله په ګندګۍ باندې ګندګي په امتیازو مینځل کېږي ګناه خپله ګندګي ده او ته دغه سود مال یا حرام مال څه خیرات دی دا پرې پاکېږي وخلکو خو دا کار چې کوي معلومیږي دا چې ریا دپاره کوي دا ریا هم ناروا ده دا دې دغه کار چې ده دا هم ناروا ده کوي د سره خدای پاک وعده کړی چې حرام مال زه هلاکوم د هلاکت لپاره یو ښه ذریعه ما په نظر ده نه ګوره ما درته چې حقوق متعلقه بترکة المیت 4 اول به تجهیز د تکفین ورته کوي که خلک مړه کېږي او که غوسه کېږي اول به مړي ته کفن کېږي نو دا نشته ده چې تا او بل دا ده چې دا د مړي چې کوم ماشومان پاتې وي تی په مال کې اوس تاسو وانه اورېده مال کې څنګه تصرف کوي د دې مړي د ماشومانو په مال کې تا ته قرآن وویلې تصرفات یې ټول یاد کړه که نه مشر ورور ته وایي تا سره خو کشر ورور یتیم پاتې ده تره ته وایي تا سره خو کشر ورورونه پاتې دي تا دې نه اجازت اخیستی تا ته شریعت جواز درکړی چې ته دې د یتیمانو مالونه دغسې مصرفوه چې ملا ته 1000 روپۍ ورکوه داسې حلاسقات شي کوه دا تا ته شریعت ویلي دي تا ته جواز ته نو دا حقوق متعلقه بترکة المیت نه دي دا څه کوي ناروا ده زه د حلاسقات مخالف نه یم خو د کیفیت مخالف یم د کیفیت داسې نه ده بیا د حلاسقات چې تاسو په مجموع کې راواخلئ دا خو د فقیر حق ده که نه د فدیه ده د روزو فدیه ده د بل شي فدیه ده نهسې ده که نه فدیه په هلته په ژوندیو باندې واجبېږي چې شرط یې دا وي چې مړی وصیت وکړي موږ تاسو مړي دا وصیت کوي او پلانې جینې مې ځمکه رانیولې ګوره چې تربور دس کړ بېرته یې واپس نه کړي ښه او پلانې چې کې جومات کې مې جومات جوړ کړی ده ګوره پردۍ ځمکه ده جومات در باندې ړنګ نه کړي دا ورته وایي پلار کاشکې یو پلار داسې ویلي وایي چې زمنو ما ډېر تکالیف کړي دي منځونه رانه قضا شوي دي دومره فدیه را باندې ده دا تاسو ادا کړئ بیا په دې ژوندیو باندې فدیه ورکول واجب شي چې واجب شي نو بیا به فقیر ته ورکوي اوس موږ چې هلته حلاسقات کوو چې زورګون ورکوو چاته دا هم کتلی ده چې ته فقیر یې او که مالدار یې رښتیا وویل نو دا بل کار دپاره وي په هغه بیا زه نه پوهېږم که دغسې وي دا کارونه خو ما په نظر باندې مشکل پیدا کوي ګناه پیدا کوي ولې په دې خبره باندې نه کوي دا ورته غټ تاوان راځي خبرېږم چې کله کله په اوله ورځ باندې خیرات به هم باندې کوي په بعضې قومونو کې رواج ده چې مړی غریب ایښي ما ته ویل شوي و موږ ته د مړي دومره خفګان نه چې خدای په دې سختو واورو کې په دغه تکالیف کې به دا خلک څنګه وزرو او دا ډوډۍ به څنګه ورکړو مړی ورته چې دته به ډوډۍ ورکوي ښه موږ ته خو رسول الله داسې توصیه وکړې چې د جعفر بن ابي طالب شهادت راغی رسول الله خلکو ته ویل وایي د دې خلکو د دې کور بندوبست ډوډۍ تاسو وکړئ موږ خلکو ته بندوبست کوي ښه وایي که ښه غواوي ملالۍ به یې په دغه ورځ باندې خلکو ته به ډوډۍ ورکوي ښه چې ته ماته ډوډۍ م راکوې نو زه بیا تا مړي ته درځم ولې ډوډۍ ته نه درځم ته مو خوشحاله چې وری ما مړي ته راغی په خدای قسم ده که ته مړي ته ورغلی یا هغه در باندې خوشحاله شي سره ښه پوهېږې
نو مسلمانانو ورونو خبره مې دا کوله چې حقوق متعلقه بطریقه الميت سړی مړ شي اول حق دا ده که ته خوشحاله یې که خفه یې که قرض وي او که نه وي اول به دې مړي د تجهیز او د تکفین که قبر په پیسو وهل کېږي قبر به ورته په پیسو وهي که جامې په قرض راخیستل کېږي جامې یعنې کفن دا به ورته کېږي که خوشحاله او که خفه یې دا به کوي نو دغه بعضې رواج هم رسم ورته ویلی رواجونه یې بلې خو دا د الله دپاره ډېر نه کوي ما ته هم ټول معلوم ده زه هم دغه معاشرې سړی چې سپین ږیری سي په ایمان یو کور کې تېنه تنګ نه وي دا ټوخېږي ټوله شپه بیا چې کله مړ شي که نه وا جبلاه وا طویلاه غر دنه جوړ شي وایي غر غونته سړی و همتي سړی و زړه کې ودا و چې شکر ده چې خلاص شو او بیا په پیسو زه مو وخدم ما ته کس راغی قصب ده وایي پلار مې د ټولو 500 روپۍ نه ده خو چې راته مړ شي په 1 لک راته غورځي دا حال خبر دغه لار نو یو اول به دا کې چې دا دویم نمبر کې حقوق متعلقه به د مال د مړي پورې اداء الدين قرضې بلندای ښه بیا به څه لنډی قرضې بلندای چې لنډې شو که لنډې شو خو ما کار ده نه قرض بلندای دا د بنده حق ده الله نه موقع که 2000 کرته جنازې او خیراتونه پسې وکړي که نه دا الله نه موقع چې قرض چا باندې قرض کې 2 قسمه قرضونه دي خلکو واورئ یو قرضونه د رب العالمین دي یو قرضونه د مخلوق دي موږ دا تشریح نه کوو که نه چې منځونه یې قضا کړي وي قصدن عمدن وصیت یې نه ده کړی دا په یو صورت نه خلاصېږي وصیت یې چې ونه کړي زما په خبره پوه شئ امام تاسو یا د بیت المال خوړلی ده دا د الله قرضونه دي بیت المال ته به ته څنګه پیسې ورکوې نشي ورکولی فصل مال غفلت دی په خپل مسل کې د غفلت کړی دا د خدای در باندې قرض ده که خلاصېږي کومې حرامې پیسې چې د پانتون نه وړي دي ورکړه و مرګ وخت وصیت وکړه چې ټول مې حرامې راوړي دي دا بیرته واپس کړي بیا دغه ادارې ته واپس کړي وزارت ته کوی شي خو که یې ور مړ شولې که نه چې 200 کرته خیراتونه ملا درته وکړي 200 کرته هغه ته داخل کړي بیا هم د الله نه معاف کړي قرض به لنډېږي او کني بیا ته به لنډۍ خپله لنډولې دا ده چې د قیامت په ورځ چې شي قرضداران به راشي بیت المال به ودرېږي هغه بیت المال به پیسې ته نه وغواړي وایي نشته دا خو دنیا نه ده وایي که اعمال دې چې څومره کړي دي هغه به راکړي ښه نیک اعمال به ټول ترې واخلي دی به کوتک غونته پاتې شي وایي بیا هم پوره نه سو دومره خیانت مې کړی ده نو الله به ورته چې څومره خلکو سره خیانت کړی د افغانستان خلکو سره دا د ټولو جرمونه راواخلي په دې ورپنډ کوي او هغه باید جهنم ته داخل کړي په خدای دا اوسه دا چې ګوره دا میډیا ته هم شي دا خبره په دې خو زه هم پوهېږم خیر دا پوښتنه وکړي دا به بیا داسې لنډوي خو یو ایمان نه تېر نه اخلي یو ایمان به ورسره یې ښه که په حسناتو د قرض خلاص کړه ډېره ښه ما یو کتاب ما سره نشته د زاد الفقیه په نام یو جز فتاوا ده هغه لیکلي دي اوس یو سړی مونځ قضا کړی ده که خدای پاک در باندې رحم وکړه زه درته وایي که عبادت یې نفلي دي کړي زه دا فرض درته بدلومه تاسو کله کله مولانا نه اورېدلي وایي که دنیا کې سړي فرض کې نقصان راغلی په نفلو یې بدلي اورېدلي به وي خو تاسو دا کتلي دي چې بیا په څنګه بدلوي هغه کتاب کې ما لیدلي اوس نه ده راسره زاد الفقیه د ټول مې یو جز کې ده فتاوا ده هغه ویلي چې د قیامت په ورځ 1 رکعت فرضي په 200 رکعتو نفلي بدلېږي وایي محاسله 1 رکعت فرضي ته خو اول نفلونه هم نه کوې چې فرض څوک نه کوي هغه نفل کوي یو زکات روپۍ په 200 صدقاتو به بدلېږي د قیامت که دا د خدای فضل شو چې بدله یې وکړله پولیس و مالدارانو چې یوه روپۍ د زکات در باندې پاتې وي که نه 200 روپۍ دې چې صدقات کړي که نه وایه او مالدار چې څومره بخیل دغه صدقات کوي اول خو 200 روپۍ پیدا کولی شي نفلي بیا په یوه فرضي باندې ورکول ښه خبره دا ده چې مسله خرابه ده لکه ښه یوه خبره دا ده بهرحال ادا د دویونو به کېږي د بندګانو قرضې د رب العالمین قرضې که لنډې نه شولې دی مکلف په وصیت باندې د وصیت به کوي یو سړي ټول عمر زکات نه ده ورکړی چې مړ کېږي دغه وخت کې وصیت وکړو چې د 100 کلو زکات را باندې پاتې د بچیانو ورکړي ورکوی شي ښه نه دا ګوره بیا هم اسانه کړه ښه درېیم نمبر کې به تنفیذ د وصایاو وي یعنې که مړي وصیت کړی وي په وخت د ذوالقدم کې کړی مخکې کړی وي یاره دا پوهنتون ته دې ما 1 لک روپۍ ورکولی شي
خو نه چې کله سړی په مرض موت کې وصیت وکړي خبره ته مې سوچ وکړي مرض موت کې که یو سړی په خپل مال کې وصیت کوي که نه وصیت یې نافظ نه ده ټول مال کې اوس یو سړی راځي وایي زما ټول مال خیرات کوي دا خبره ته شریعت غوږ نه نیسي دا چټي غږېږي ښه ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم في اخر اعمالكم زياده لكم في اعمالكم او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم یو سړی 3 لک روپۍ کور کې لري داسې ویلې په عمر کې وایي دا 3 لک صدقه کوي نه وصیت نافظ نه ده 1 لک روپۍ ورکوي چې په ثلث کې 2 لک نشي ورکوي دا د ورثو حق وګرځېده چې ته پښې غځېدو ته نږدې سولې پښې غځې مړ کېږي بس دې مال پورې دې ورثو حق تعلق ونیو اوس دې تا مال نه ده ملا چې ته وصیتونه کې کوي ښه ټول دې ما په لهجه پوهېږئ دی په 3 لکو کې مثلا څومره وصیت کوی شي 1 لک وصیت کوی شي ولو که د ټول دا ویل چې ټول ځمکه مې ورکوي خلکو ته ټول مال مې ورکوي ټول موټر مې ورکوي یوې خبرې ته شریعت غوږ نه نیسي دا شریعت احسان ورباندې کړی ده چې ذوالقدر وخت کې مې تا ته 3 حصې مال اجازه درکړې